ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انسان باندې الله یو څو حقونه مقرر کړی دي. کدی کشر وي نو په د مور او پلار حق دی، او کدی پلاری نو په د خپل بچو حق دی. دا حقونه د دواړو طرفو دي. عموما پلار خپل حق ادا کی، ماشوم لوی کی، او چې بیا دا پلار بوډا شي او دا ماشوم لوی شي نو دی بیا د مور پلار حق نه ادا کوي. ماشوم چې پیدا شو د په پلار څه حق دی، او بیا په دې الک د مور او پلار څه حق دی. نو نن درته د بچو حقوق چې په پلار دي د هغې بیان کړو. ماشوم چې پیدا شي مسنونه طریقه دا ده چې په خیغ وقت کې دی والا بانګ ووایي او په ګس وقت کې اقامت. پوره بانګ به وایي چې څنګه د مانځه دا بانګ دی، حی علی الصلاة و حی علی الفلاح به پکې وایي، او الصلاة خیر من النوم ته پکې ضرورت نشته. ځکه دا د سبا د خوب د پاسېدو دپاره یو زیاتی کلمه ده. عام بانګ د نورو وختونو کې دا نشته. نو عام اذان سره د حی علی الصلاة و حی علی الفلاح دا به وله په غوږ کې ووایي. دا د مانځه دپاره بانګ نه دی چې بعضې خلک پکې ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ اړی راړی، نه د هغې ضرورت نشته. دا یو ذکر دی یره دغه وخت لومبې د الله نوم د الله لویي ور ورسي، او په ګس غوږ کې به وله اقامت وکړي. دا لومبې عمل شو. بیا یو نیک سړی دی وګوري او هغه له یو کجوره ولیږي چې هغه نیک سړی یا یو عالم هغه کجوره په خپله خوله کې وچوپي. دغه کجوره دی راوالي هغه ماشوم له دې په خوله کې کېږدي چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د یو نیک انسان د یو عالم د خولې لاړې دننه شي. زمون خلک ورته ګوټي وایي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دقسې کول. بعضې صحابه به خپل ماشومان راوستل او پیغمبر علیه السلام ته به کینول او کجوره به ورسره راوړه. نو حضور پاک به هغه کجوره په خپله خوله مبارکه کې اوچپله او بیا به د ماشوم په خوله کې کېښه، د ماشوم به وروله. درېم عمل عقیقه ده. د دې بچي عقیقه به وکړي. عقیقه د ماشوم د پیدایش په 9 ورځ پکار ده. لکه ماشوم د چهارشنبې په ورځ پیدا شو نو 9 د 9 ورځ راځي، د 9 په ورځ دی وله وکړي. او که په دغې ونه شوه 14مه بیا 21مه، خو اسانه طریقه دا ده چې په کومه ورځ پیدا یې د هغې نه یو ورځ مخکې، لکه چهارشنبې په ورځ پیدا دی نو د 9 په ورځ دی وله عقیقه وکړي. که په دغه 9 نی نو په بله 9 دی بیا وکړي. که هغه 9 نی بیا دی په بله 9 وکړي، که هغه نی په بله 9 دی وکړي. دې طریقه شوه. عقیقه څه شی دی رونو؟
دا حقیقی مسنونه طریقه دا ده چې په دې اوومه ورځ څلور کاره وکړي. یو دا دی چې د دې ماشوم د سر ویښته وخورئ، که هلک یې او که جینۍ وي. زمونږ پښتانه ورته سرکلې وایي، د سر ویښته وله وخورئ. دویم د سر د هغه ویښتو برابر چاندي به خیرات کی. نو اخا زمانه کې خو د چاندۍ پیسې وې او روپۍ وې، اتله کې به یو خوا ویښته واچول، یو خوا هغه چاندۍ هغه مقدار خیرات به کوس خو هغه شی نشته، نو اندازتن 100-200 روپۍ د چاله خیراتي ورکړي. دریم نوم دی ولکې د ښکلې خشته نوم، مزیدار نوم. حضور پاک مبارک فرمایي چې تاسو نومونه اږدئ، خپلو بچو له نو خشته نومونه کېږدئ. عبدالله، عبدالرحمن، دا خشته خشته نومونه دی. عبید الرحمن، او یا د صحابه نومونه د پیغمبر علیه السلام صحابه انس، عمر، یا د هغې کنی ابوبکر، عثمان، زید، دا ښکلې خشته نومونه دی. عامر، عمیر، داسې ښکلي نوم دی وله کېږدي. یا د پیغمبرانو نومونه لکه یونس، محمد د نبی علیہ السلام مبارک نوم دی صلی الله علیه وسلم، ابراهیم، آدم، دا د پیغمبرانو نومونه دی. او که جینکۍ وي نو د پیغمبرانو د بیبیانو نومونه، د حضور پاک د بیبیانو نومونه عائشہ، صفیہ، او دارنګې د نورو پیغمبرانو د بیبیانو نومونه حوا، صفورا، دا ښکلي نومونه دي. یا د حضور پاک د لونو نومونه فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، یا د نورو صحابیاتو نومونه ښکلې خشته مزیدار نوم دی کېږدي. خراب اوس ښه نوم بنېږي. که چا خراب نوم یې ښودي نو بدل دی کی. حضور پاک یو صحابي ورسره وه، صحابي سره سپی مو. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم ظالم دی. وی د دې سپي دې څه نوم دی؟ سپوله به یې نومونه یې ښودل. وی د نوم راشد دی. ګوره عجیبه ده، وی ځان له د ظالم نوم مقرر کړی دی. او راشد معنا هدایت یافته، هغه څوک چې په هدایت رواني، هدایت والا، د سمې لار والا. نو سپي له د هدایت والا نوم یې کړی، سمې لار والا. او ځان له ظالم، وی دا نوم بدل کا. دا راشد نوم ځان له کېده او دا ظالم نوم دې سپي له کېده. یو بیبي راله حضور پاک له تپوس یې وکړه ستا څه نوم دی؟ وی زما بره نوم دی. بره معنا پاکه د ګناه نه. وی د ځان صفایي مه کوئ، د ګناه نه څوک پاک دی، دا نوم دی بدل کا. نوم یې وله بدل کا. یو بل صحابي حضور پاک یې تپوس وکړو ستا څه نوم دی؟ وی زما حزن. حزن سخت ته وایي، سخت مزاج او سخت وي. وی ته خو حزن نیسته، خوی خو نرم دی، ځان له سهل نوم کېده. سهل معنا نرم خوی والا. او ته وایي وی صاحب که ته نه خفه کېږي چې دا نوم کوم نوم راله پلار او مور غیرې دا نه بدلوم. د هغه یو نوسی دی، ډېر لوی عالم دی، سعید ابن مسیب رحمه الله، دا حدیثو لوی استاد دی. وی زمونږ په نیکه دی خدای رحم وکړي چې دا نوم یې بدل کړی وی ښه به وه. وی ځکه چې د دې نوم اثرات زمونږ په خاندان کې پراته دي. هغه نوم بدل نه که حزن سخت نه وي، زمونږ ټول خاندان ستا خوینه سخت دی. سخت د نومونو یو اثر وي. ښکلي نوم به ایږدې، ډیرانې او پلانکې او ډنګرې، داسخا نومونه به نه ایږدې. او نه به د کافرانو د نومونو په شانتې نومونه ایږدې. دا د هغوی سره ستا د محبت او د مینې اظهار دی. او مه د ډمانو سړو د ډمانو ښځو نومونه ایږده. دا دې نه معلومیږي چې ستا د دې ډمانو سړو ډمانو ښځو سره مینه ده. نو هغې سره مینه کول نه دي پکار. خشته ښکلي نوم به کېږدي. نو یو سر خریل او د سر د ویښتو برابر پیسې چاندي خیرات کول او خشته نوم مقررول. او څلورم که وس د چا کېږي د هلک دپاره 2 ګډان او 2 چیلي، او د جینۍ دپاره 1 ګډ او 1 چیلي چې وس یې کېږي. هغه ګډان یا چیلي به لالې چې قرباني پې کېږي، لکه چیلي او ګډ چې د کالي، د کال نه کم ني. که لمور ګډ دا د 6 میاشت وي خو په شکل د کال ښکاري، نو خیر دی هغه ملالولی شي. د قربانۍ په څاروي کې ایسم د عقیقې نیوي شي، لکه غوا لالی او 6 ایسې د قربانۍ وي او دې پکې ځان له 1 ایسې د عقیقې ونیسي، نو دا هم خیر دی کولی شي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی د زوی د عقیقه خامخا وکړئ. که دا هم ونه کړله نو
که دا زوی دی په ماشوموالي کې مړ شو نو تاله به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې سفارش نه کوي. دویم د عقیقې د وینې سره چې څومره په دې ماشوم وروستو تکلیفونه او مرضونه راځي هغه لاندې توی شي او په ځمکه باندې ختم شي. که یو سړي عقیقه نه ده شوې نو چې دی بوډا دی او زلمی دی نو وروسته هم ځان له عقیقه کولی شي. یو سړی د 40-50 کالو دی اوس هم کولی شي. هر ورځ به څنګه معلوموي نو دې د اندازه ولګوي معلومات دی وکړي چې دا څه په ورځ پیدا مثلا د جمعې په ورځ پیدا نو د زیارت پر ورځ ځان له عقیقه وکړي. د عقیقې غوښه په خپل هم خوړی شي، په خپلو بچو هم خوړی شي، په مالدارو هم خوړی شي، په غریبانانو هم خوړی شي، په دوستانو هم خوړی شي او په رشته دارانو هم خوړی شي. نغد هم ویشلی شي، خوروا هم پکې جوړولی شي او روج هم پکې اچولی شي. او که د چا وس نه کېږي نو هسې خیرات دې وکړي، صدقه دې وکړي چې څونه یې وس کېږي. زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی، دا خلک اوه توکې را یو ځای کړي، ګونګړي وي پکې او لوبیای پکې او ارهری پکې او د جوارو دانی وی پکې او غنمی پکې جواری پکې وته کې را یو ځای کې خدای خبر چې دا د چا کتاب دی. دا د خپل کتاب دی، یو د شریعت کتاب دی، یو د خپل کتاب دی. د خپل کتاب ځکه شریعت کې دا نشته. اوس خو خیر دا رواج کم شو، پخوا ډېر زیاتو. نو په رکیبو کې به هغه په کوڅو کې لیږل. موږ به واړو، موږ به د لوبیا او د چړې هغه دانې راغونډې کړې، باقي له همډه ته ورکړه، خوا به موږ غورځول. په پارهرو موږ څه کوو، په جنجڼو څه کوو، او په جوارو په غنمو څوک څه کوي. داسې بې ځایه تاوان دی، دې څه حقیقت نشته. یو حدیث کې داسې راغلی دی چې د هغې قربانۍ د څاروي هغه وینه په ګوته لږه شان راوالي او د دې ماشوم په سر یې راکاږي. بعضې علما خو دې ته مکروه وایي، لیکن اکثر علما وایي چې نه خیر دی، دا ښه دي، ثابت دي د نبي علیه السلام نه. نو هغې نه پوټې وینه راوالي او د ماشوم په دې سر باندې راکاږي پوټې غوندې. که وس یې نه کېږي نو عام خیرات دې وکړي، صدقه دې وکړي، بس دا کافي شوه. دا سنت طریقه شوه د ماشوم. سنت ولا کولی شي ختنه سنت او که نه، خو خیر ده که په 20 ورځ کوي، که کال پس کوي، که 2 کاله پس کوي، که 3 کاله پس کوي. بعضې ماشومان سنت شوی پیدا شي، لکه زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک، هغه د مور نه سنت شوی پیدا شوی. نور هم ډېر پیغمبران سنت شوي، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، یونس علیه السلام، داسې ډېر پیغمبران سنت شوي پیدا دي. حضور پاک هم سنت شوي پیدا. نو چې کوم ماشوم دا سنت شوي پیدا شي یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وکړي، ځکه بعض انسان پوره سنت او بعض نامکملي. که پوره سنت نو بیا دوباره د سنت ضرورت یې نشته. او که ډاکټر ورته وایي چې نه دا نیمګړی سنت دی، څه غوښه باقي پاتې ده، نو هغه دې پرېږدي وله. او د سنت دپاره څه خاص ورځ مقرر نه ده. بعضې خلک په 20 ورځ سنت هم کوي، دا څه خاص ورځ مقرره نه ده. په 20 هم کولی شي، په بل هم کولی شي او په بل هم کولی شي. ښه دا ماشوم چې څومره لویږي دی د بوزي او عالم له دا خپل ماشومان دا مسنون دي، او عالم ته وایي زما دې بچي ته دعا وکړه. حضور پاک له به صحابه خپل بچي راوستل، وی صاحب زما دې ماشوم ته دعا وکړه، نو نبی علیہ السلام به ورته دعا کوله. او بیا پردې ماشوم په غېږ کې د مینې د وجې نه اغېشتېدل دا هم سنت دي. یو بیبي وی ما خپل ماشوم نبی علیہ السلام مبارک له راوسته، وی حضور پاک په خپل غېږ کې کېنم، وی ناګهانه هغه ماشوم د پیغمبر علیہ السلام په جامه متیازې وکړې. ګوره دونه مینه دې کې یو حکمت دی چې ماشوم متیازې وکړي د پیغمبر علیہ السلام په جامه چې امت ته طریقه معلومه شي. دې کې الله دا حکمت وی راشئ دا څادر واخلئ او په دې باندې اوبه واړوئ، دا څادر ووینځئ. نو ماشوم نه به کرکه پردي نه کې. قسم دی حضور پاک ماشومان په خپل رونو او پتون هم کېنولی دي. یو صحابي وی ما خپل بچی نبی علیہ السلام له بوته، وی په دې خپل رونې کېنم. وی بیا د پیغمبر علیہ السلام څه کار کې توجه پیدا شوه، وی ما هغه ماشوم غلی اوچت کا خوا مې که، وی چې توجه یې دې خوا شوه ماشوم څه شو؟ مونږ وی چې صاحب هغه هم درنه اوچت که. نو یو نیک سړي له خپل بچي بوځی چې هغه ورته دعاګانې کوي. حضرت انس مور راوسته او حضور پاک ته کېنو، وی صاحب دا انس تا خادم دی، دعا والا وکړه. نو حضور پاک وله 3 دعاګانې وکړې. یو دعا ده چې یا الله د ده په عمر کې برکت واچې،
اللهم بارک له فی عمره وماله ورزقه اللهم بارک له فی عمره وماله وولده. خدای عمر کې ولا برکت واچي او په مال کې ولا برکت واچي او په اولاد کې ولا برکت واچي. دا څه خشته دوی وکړه. حضرت انس وی دو کم سل بچی خو مې اوسم لیدلې دي زما شته، دو کم سل زامن او نوسی او نور دم پکې خدای خیر واچي. دغه چې حضور پاک راته د بچو دعا کړې او په مال کې برکت دا چې د نورو خلقو باغ په پکال کې یو ځل میوه کوله او زما مال باغ په پکال کې دو ځله میوه کوله. او په عمر کې برکت هغه دا چې د سلو نه عمر اولېدلی او په صحت روغ او غاښ هم نو غورځېدلی او په سر او په ګیره کې سپین ویښته هم نه پیدا شي. نو یو نیک سړي له بچي بوزه، دا مستونه طریقه ده. او هغه ته وایي چې زما دې بچي ته دعا وکړه، هغه دې غیږ کې والي دا هم سنت دي. او دې ماشوم ته د مال او د عمر او د رزق دعا وکړي. څومره چې لویږي بچی د ځان نه مه جدا کوه، ځان سره جومات ته بوزه، عالم لی بوزه، د هغه د عقیدې اصلاح کوه، د عمل اصلاح یې کوه، عقیده ورته ښایه ښکلې او ښکلې مزېدار عمل ورته ښایه. په دې به د ماشوم ستا نه وروسته ستا ذخیره ده. خلک د خپل باغ خدمت کوي که نه کوي؟ څه له باغ کوي؟ دې له کوي چې دا باغ کامیاب کړم، که زه سبا بوډی یم د دې مدن به ماله راځي. نو دا بچې ستا میوه ده، دا ستا یو باغچه ده، دا اولاد د دې ښه تربیت وکړه مزېدار چې ته سبا خیرت ته لاړ شي چې د دې باغ میوه در پسې در رسېږي. او که تا وله ښه تربیت ونه که او خراب تربیت ته وله وکړه نو سبا به ته قبر کې پروت او د دغه خراب نقصان به در پسې در روانې. د بچو به ښه تربیت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی زوی وو، دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي صاحب زوی ووالم. هغه سمن جاري کړی د زوی راولې. چې زوی یې وله راوسته هغه سره یو غټ کوتک و، دا میخ د میخو دا غټ د کټ د بازو مړه یو کوتک او سخا خپې یې نیولې وې او سخا مخ او سخا سر. دا ستا زوی دی او هلکه دا سپي دې سخا نیولې دي، مخ دې سخا نیولې دی، ته مونځ نه کې؟ لا سپي نیندې؟ وی نه صاحب زه خو مونځ نه پېژنم، ما ته خو مونځ نه راځي او نه اودس راځي. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي، ګونګټ مې نوم دی. پلار ته یې وله مخ ور واړو، نیکبخته تا دې زوی له ګونګټ نوم یې ښودی دی، چې ته خشته نوم نو چې تا دې زوی له یې ښودی وي، داسې نوم دی وله څخه یې ښودی دی. د پیغمبر نوم یا د صحابو نوم دا تا چېته نه مونته، ګونګټ نوم یې زوی له. وی دا زوی پلار دی ولې والی دی؟ ګوره دې پلار ته یې وله مخ واړو، وی دا اودس چل دی ورته نه دی ښودی، دا مونځ چل دی ورته نه دی ښودی، نه مونځ پېژنې او نه اودس. دا خو به لومبې ورته تخی، استاد له به یې بوځې، عالم له به یې بوځې، هغه به ورته چل وښیي. نه دی ورته اودس چل وښو، نه دی د مونځ چل ښولی دی، نه د قرآن ورته ښولی دی، نه د ذکر استه نه دی خبر. وی دا پلار دی ونې والی دی. وی صاحب زه چې په ښه بده پوه شویم نو دې پلار راله دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړي چې دا ځنګل ته بوزه او سره وه، دقه چل یې راته ښولی دی. او دې بابا راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو خر به څه کم دی نه نیسي، خر خو د خپې نه نشي نو یې تاله لته در کوي. نو ده راته دا چل ښولی چې دا کوتک به دې دواړو له په منځ کې را بری، نو یو به یو خوا تښتي بل به بل خوا تښتي. نو زما خره چې کله په جګړه شي کوتک اوچت کم نه یې منځ یې وله راوبرو په دې خلاص شي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو د یو بل ګریوانونه یې نیولي. چغه مې ورته وواله بابا پرېږده مور مې ده، بیبي پرېږده بابا مې دی. وی خوند یې نه کو، یو بل یې نیولي و د ګریوانه. وی چې ده کم چل خولی او مې وکړه کوتک مې اوچت کو دې میند مې وله راوبرو، یو خوا تښتېده او بل بل خوا. خو د خوش قسمتی نه هغه کوتک مې د بابا په سر ور برابر. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ګوره غلطي دی د زویم ده، خو ستا غټه غلطي ده، تا ده ته عقل نه دی ښولی، ادب دی ورته نه دی ښولی، دین دی ورته نه دی ښولی، شریعت دی ورته نه دی ښولی. هغه د مور او پلار نه څه خبر دی، د پلار د حق نه څه خبر او د مور د حق نه څه خبر. د پلار احترام به هغه څوک کوي چې د پلار د حق نه خبري،
د مور احترام باغه څوک کوي چې د مور د حق نه خبري. یو بچی چې ته چا کالج کې داخل کړو اصل کې دی راوړو پلار یې ملاقات له ورغی، نو پخوا خو به د خلکو غټې د خامتا جامې چولې وې او د خامتا پټکي به یې والي او سپلی به هم زړې وې، دومره مالداري هم نه وه. غریب هم شال بیشل د خامتا جامو کې او د خیرن پټکي سره لاړل ته ورغی چې د زوی ملاقات کړو. چې ورغی هغه زوی نه چا تپوس وکړ، وی دا څوک دی؟ پې شرمېده، وی دا زمونږ میخې ساتي، د میخو مزدور دی، میخې راله ساتي. شرمېده پې چې دې بارو ته چې چای مې راوړله پلار نه چا تپوس وکړ، وی دا دې څه دی؟ وی دا مې زوی دی او زه پلار یم. وی خو وی چې دا زمونږ د میخو سړی دی، میخې راله ساتي. وی او د مور میخه ده دې وله ساتم، مور یې میخه ده، د میخې مزدور یې مور وله ساتم. دا ولې؟ دا عقل دی مونږ بچو ته نه دی ښولی. زمونږ ماشوم بچی چې پیدا شي نو مونږ ورته صرف یوه لاره ښایو، بچی ډاکټر به جوړېږي، انجینیر به جوړېږي، افسر به جوړېږي او غټه تنخوا به پیدا کړي او ډېرې پیسې به ګټي. دا ورته غوږ کړي. ټیک ده، ډاکټري جوړېدل ښه خبره ده، یو سړی ډاکټر شي ستا د صحت علاج به وکړي، ستا صحت ښي مونځ به وکړي. انجینیر جوړېدل بهتره خبره ده. د دنیا نظام په انجینیرۍ روان دی. دا بجلی چې موږ په جومات کې استعمالو، اوبه پرې راوباسو، ګاډو کې ګرځو، جزونو کې ګرځو، انجینیرانو برکت دی. بېشک دا ښه پیشه ده، بهترینه پیشه ده، دنیا نظام پرې روان دی. اقتصادي معاشي ماهر جوړول ښه خبره ده، د دنیا نظام په هغې روان دی. لیکن ورسره په یو پنځو کې یو خو اقدام ورته ووایه چې قرآن هم زده که که نه. 15 بچی دي نو زه 4 اخوا کا، نو یو خو قرآن تم زده که کنه، قرآن ضروری نه دی. ډاکټري، انجینری، اقتصادیات و مهارت، معاشیات او دا ضروری سیدونه دي، بېشک مونږ منو، خو دا قرآن هم ضروری دی کنه، پیغمبر هم ضروری دی، خیرت هم ضروری دی، دین هم ضروری دی، حیا او پردم ضروری ده. دیر هم یو پکې وقف که کنه. پکار دی چې نیم په نیمه فیصله وکړي، دا نیم دولیان او نیمه خیرت لا، نو نیم په نیمه هم نه خیر دی، څلورو کې یو ورکه، په پنځو کې یو ورکه دین ده. دا حق د دین در باندې شته که نشته؟ دا نور څیزونه د دنیا دپاره دي، دین د چا دپاره دی؟ اخرت دپاره. نو اخرت ژوند دی زیات دی که د دنیا دی زیات دی؟ د دنیا د لږ ژوند دپاره ټول بچي وقف، او د اخرت د هغه لوی ژوند دپاره پکې یو هم نشته. هلکه دا ضروري دی، نه ضروري نه دی. مونږ خو د دې د ضرورت نه انکار نه کوو، خو هغه هم ضروري څیزونه دي که نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بناستو درس پیکاو، او د درس د فقه د جزئیات بیا راستل د قرآن او د حدیث نه. پلار دیتا وای امام محمد ابن حسن، د پلار نوم حسن دی. هغه د امام محمد راوسته، امام صاحب ته کېنه، مولانا صاحب دا بچی ما راوسته دی او دته څه علم وښایه. دا بچی ډېر خشته و، ښکلی و. نو هغه وی چې دی خو نوجوانه لږ دی، خو د دې نورو طالبانو سره یو ځای اوس نشم وصول. وی بابا دې بوز او قرآن پې یاد که، چې کله قرآن دې پې یاد که نو بیا راوله، بیا به ورته علم وښایو. مطلب دا چې په 2-3 کاله کې به دې قرآن یاد کړي، نو بیا به عمر زیات شوي، په مخ به ګیره راغلي. هغه چې لاړ په اوور ورځې پس راغی، بیا یې راوسته. وی مولانا صاحب دا بچی مې راوستی دی، ته څه د فقه مسائل وښایه. وی بابا تا ته ما نه وي چې قرآن پې یاد کا؟ وی یاد یې که. په اوور ورځې کې الله داسې پوه او علم حافظه ورکړې وه چې امام محمد صاحب په اوور ورځې کې قرآن شریف یاد کړی. امام صاحب ورسره خواري وکړه، داسې خواري ورسره وکړه چې یو بهترین عالم ته جوړ شو. داسې عالم ته جوړ شو چې د هغه د برکت نه امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام دی، او نن د دنیا یو ډېره لوی حصه د هغه تقلید کوي، د هغه په مسایلو عمل کوي، د امام محمد شاګرد دی. او امام شافعي صاحب وایي که امام محمد نه وي نو د شافعي نه به شافعي نه وي جوړ شوی. لوی شخصیت ته الله جوړ. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د خپل نوم یعقوب دی، مور دوبي له لېږلی وي، دوبي سره د رنګسازۍ چل زده که. په لاره روانو د امام صاحب مجلس دی، طالبان ورسره ناست دی او درس چې یاره ته وګوره دا جومات کې دا جلسه ده څه ده چې راننوت ملا صاحب لګیا یې درس کوي. ورېږه کېنم چې دا دوی څه وایي، دا مولیان طالبان څه کوي چې کېناسته خبر وله خوند ورکړه چې حضور پاک مبارک خدا وایي.
یاره دا خو د پیغمبر خبره ده، الله خدا وای دا خو د الله خبره ده، ولی اخوان ورکه وخت به دلته تیره. دوبی شکایت وکړه امام ابو یوسف مور ته، یعقوب یې نوم و، بیا بچی خو دې نه راځي. مور ورته بچی تازه لیږم دوبي له چې چل زده کې، ته څه کې ولې نه ځې؟ مور لار کې یو ملا صاحب ډېرې ښکلې مسلې کوي، ډېرې ښه شته، د خدای خبرې کوي، د خدای د رسول خبرې کوي. ما له ډېر خوند راکوي هغه ته کښېنم. ای بچې دا خبرې نور خلک شته هغوی به کوي که نه، موږ به څه خورو، ډوډۍ به د کوم ځای نه؟ ته چې دا چل زده نه کې دوبي سره، نو زه به څه خورم او ته به څه خورې؟ پرېږده دا طالبان مولیان نور لږ دي هغوی به کوي. دله خوند ورکړی وړه کې هغه خبرې پرتې وې نه ته چې مور به ولېږم دقسې به راغی کې به ناست امام صاحب ته. یو ځل ورله مور راله امام صاحب ته مخامخ ودرېده، ای ملا صاحب. امام صاحب ورته ویلې وی د ما دا بچی دې ماله خراب که، برباد دې که د ما بچی، لوپر دې که شر دې که. ولې؟ مور څه چل دی؟ زه یې لېږم دوبي له چې دې څه هنر زده کړي، چل زده کړي، هنر زده کړي. نو تا ځان سره کښېنولی دی، هنر یې زده نه که، زه به څه خورم دی به څه خوري؟ امام صاحب ورته وایي مورې نو په یو ورځ کې خو هنر نه زده کېږي، زه ورته ښیم که نه، هغې نه بهتر هنر ورته ښیم. وی ته ورته څه هنر ښیې؟ وی زه ورته داسې هنر ښیم چې مورې سبا به بیا ته د پستې او د بادامو حلواګانې خورې، داسې هنر ورته ښیم. خو یو ورځ کې خو نه کېږي که نه، لږ صبر وکړه چې څه ورځې تېرې کړي، هنر به زده کړي. نو چې کوم رنګساز دی هغسې هنر به نه، بهترین هنر ورته ښیم. د بادامو او د پستې چلغوزو غوزانو حلواګانې به خورې. وی دا خو ډېر ښه دي، ښایه خو ستا جي ښایه ورته. خو په دې نیت و چې دا خدا به ورته څه ورته ښایي. امام ابو یوسف نه خدای عالم جوړ که، داسې عالم ته خدای پاک جوړ که چې د هارون الرشید قاضي القضات جوړ شو. چیف جسټس چې ورته وایي نن زموږ چودھري صاحب چې په کومه عهده ناست دی، چیف جسټس د هارون الرشید. او هر وخت به هارون الرشید سره ناستو، که هغه به مدینې شریفې ته دی به ورسره و، که هغه به شام یمن ته ته چې هغه له به کومه سورلي وه هغه سورلي به د امام ابو یوسف هم وه. او هارون الرشید به ډېر زیات قدر او ډېر احترام کو، انتهایی زیات احترام. او د چې څنګه د هارون الرشید پروټوکول دی دقه سره د قدر د پولیس او د هغه زمانې چې څه شاندار محل او اس او غلامان او مریان مخکې وروسته منډې وی. مور یې خوشحاله ده. یو ځل هارون الرشید ځان له هغه یو خاص سړی و، هغه به الوا پخوله، هغه الوا یې پخه کړه هارون الرشید ده. هغه الوا ډېره مزېداره او پستې دي، بادام چلغوزي دا پکې دي. یاره وی دا قاضي صاحب له یو ځای، قاضي القضات له یو ځای امام ابو یوسف له هغه الوا راولېږله. اتفاق ته ګوره چې دغه وخت کې امام ابو یوسف سره مور ناسته ده. چې الوی راوړه وی مورې دا وخوره، بچې دا څه دي؟ وی د ما د استاد خبره دې یاده ده؟ سیده ته ویلي زما استاد امام ابو حنیفه چې زوی ته داسې هنر ښیم چې سبا به د بادامو د پستې حلوا خورې. هغه هنر مې زده کړی دی، خوره د بادامو د پستې حلوا. وی ستا په استاد دی الله رحم وکړي، ستا په استاد دی الله رحم وکړي. که ته هغه سره نه وې ناست بچې، جامې به دې نن د رنګونو ډکې وي، سر به دې سرتورو، نور ته به ناست وي او هېڅ ډوډۍ به هم نه و، د رنګساز به څونه تنخوي. نن به نور ته ناست وي، نن به د جامې د مختلفو رنګونو نه ډک، نن د باندې مخ او لاس تک تور د رنګونو نه ډک. اوس داسې هنر یې درته بچې ښولی دی، جامه دې سپینه، بادشاه دې اس نیسي او ګرځی دی. ستا په استاد دی الله ډېر لوی رحم وکړي. نو امام ابو یوسف نه هغه شی خدای جوړ که چې کله مړ شو چا په خوب کې امام محمد ولید. امام محمد الله د سره څوک کړل؟ امام صاحب دا لومبی شاګرد. وی چې الله ته مخامخ شم، وی یریدم چې خدای ته به راسره څه کوي. وی ما ته وی چې مه یریږه، دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کم سینه چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب د علم نه ډکه کم، هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم. علم نور دی، رڼا ده، او د جهنم اور ظلمت او تیاره ده. نو تیاره او رڼا نه جمع کېږي، یا به تیاري یا به رڼا، یا به علم خو نور دی، رڼا ده د قرآن او د حدیث، یا به سینه کې دا شی پروتي، او یا جهنم اور خو تیاره ده. دا دواړه کم دی یو ځای کې. وی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو؟ وی بره مرتبه کې ناست دی. بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وی د هغه خو تپوس مې وکړه، خو په ډېرو اوچتو مرتبو کې ناست. هوښیار مور او پلار دی ته وایي. د ترکیې او تاجرو ډېر زیات مالدارو، او د خپل علاقې امیر دی، امیر
یو ځل یې میلمانه راغلل، میلمانې بوتل خپل باغ ته، د هغه یو باغ و اعلی، باغ کې هر قسمه میوې وي. چې باغ ته یې بوتل، د باغ یو غلام و، د هغه غلام نوم مبارک و. دی خپل غلام ته وی دی مبارک ته، الا مبارک یو انار خشته وګوره راوړه. انار ستا د دې ټول باغ میوه ما په دې زندګۍ کې په دا ژبه نه دی ښودی، دا خو حرامه ده، ګناه ده، ما کار څه دی؟ خوشحاله شو، سترګې نورې موچته شي. وی ښه داسې کار دی، نن به ستا په دې باغ ته بل څوک مقرر کړي او ته به زما په کور کې دننه خدمت کې په محل کې. ته خو ډېره لالي وختې، په تا باغ خدمت نه کوم، د خپل کور د محل زما بچو هلته به راځي، هلته یې منتقل چې هلته یې منتقل که خپل محل ته. دا امیر صاحب یو ځل پریشانه ناست دی، ډېر پریشانه خفه دی. دا مبارک ورته وی حضرت نن ډېر پریشانه نه؟ وی یو یم پریشانه. صاحب ولې پریشانه؟ وی زما یو لور ده، ډېره زیات تا ته پته ده، ډېره خوبصورته. واقعي او د دنیا بادشاهان زامن لوزان لغواړي او مالداران خلک غواړي، فیصله نشم کولی. د دې لور را سره فکر دی چې خدای دا چاله ورکم. په دې سوچ کې مچ اسنه داسې ځای کې ورکم چې سبا دا خپي واقعي اولاد سره بیا پلار مور خپي، چې دا خپي او نو څه ظلم نه کوي، زیاتې ورسره نه کوي. دا څوک په دې پریشانۍ کې پروت دی. دا مبارک ورته وی صاحب دا خو د پریشانۍ څه خبره نه ده، زه یو مشوره درکړم. او وایه مبارک ته خو خالق یې ښه سړی وکړه مشوره. وی ګوره زمونږ خوشحاله ژوند د خپل ښکلي پیغمبر د سنتو په تابعدارۍ کې دی. زمونږ ښکلی پیغمبر چې نو راغلی د هغې نه مخکې خلک په ډېر لوی جهالت کې پراته او زمونږ ښکلی پیغمبر چې راغی خلکو ته ښکلې طریقې وښولې، نو خلکو خوشحاله ژوند تېر کړ. نو موږ به دنیا کامیابیم په دې کې ده چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړو، او د آخرت کامیابیم په دې کې ده، او سکون به مې، اطمینان به مې. نو صاحب زما خدا رای ده چې کم په دې رشتو کې نیک انسانی، د خدای او د رسول نه یریدونکي انسانی، او د پیغمبر علیه السلام د طریقو پابند انسانی، دا لور دی هغه له ورکه. مالدارۍ او غریبۍ ته یې مه ګوره، مالدار دی غریب دی هر څوک کې دی، خو چې د خدای نه یریږي نو ستا د لور حق به ساتي. چې د الله نه نه یریږي که مالدار مې ستا د لور حق به نه ادا کوي، چې د سنتو تابع وي لور به دې ورسره خوشحاله. الله به ستا د لور او د هغې په زړه کې برکت واچوي. خوشحالي به خو د الله په لاس کې ده، مستقبل جون خدا الله په لاس کې دی. نو چې ته د الله او د رسول د تابعدارۍ خیال وساتې، انشاءالله چې لور به دې خوشحاله، زوم به دې خوشحاله او ته به خوشحاله. اس فکر مه کوه، دې کې د فکر خبره خو نشته. او بیا مثال ورکړه چې حضور پاک مبارک وګوره څومره لوی شخصیت و، او د خپله لاس یې خپله لور حضرت علي له ورکړه چې د هغې سم نو. حضرت علي صاحب واقعي چې مدینې ته هجرت وکړي سیم نو، خپل کور هم د علي صاحب نو، کور کې منګې هم نو، او د خپله لاس یې وله لور ورکړې ده. او فلان کی صحابي حضرت عمر ته وګوره، حضرت ابوبکر ته وګوره، دا مثالونه ورکړل. بس بادشاه ورته وی غامر مبارکه الله د سره خو که ما خو د زړه غم غوس کړ. لاړ ښځې ته کېناسته، ښځې ما له خدای مبارک ډېره ښه مشوره راکړه. ښځه ورته وي یو لا خو ښه مشوره درکړې ده. بس چې څوک په رشتو له راځي دي کې وګوره چې کوم دینداره دی، د مونځ پابند دی، الله نه یریږي، زړه کې د خدای یره ده، بس هغې له به یې ورکړو. ښځې یو خبره درته نه کوم، وایه سړیه وی دا مبارک ښه ده چې دی ورکړو، دا څومره دینداره دی او څومره نیک دی، زمونږ په دې کور کې اوړي راوړي، او زمونږ د باغ میوې قدرې نه ساتلې. هغه نوکر له ښځه باندې خو پیریان راشي که نوکر غلام چې زمونږ غلامي کوي، زمونږ سونو ته ګیاګانې چې او زمونږ خدمت کوي، دله ورکړو. ګوره ښځې ځکه غلامي پرېږده چې زه به لور ورکړم نو غلامۍ نه به وځي که نه، مال به وله ورکړم، زمونږ د کور بنده به شي که نه. خبره خلاصه شوه. خلک به څه وایي؟ ګوره ښځې خلک پرېږده، الله به څه وایي؟ الله به خوشحاله شي. نیک هلک دی زمونږ لور به ورسره خوشحاله وي. ښځې په څه طریقه رضا کړه او هغه خپله لور یې مبارک ته په نکاح کړه. مبارک ته یې راوغوښته تا له لور په نکاح در کوم، صاحب زه به ستا لور څنګه ساتم، ما سره به څنګه ګزاره کوي. خیر یم مجبور کړه لور یې ورته په نکاح کړه. ګوره وایي ښه صاحبه چې ما ته لور په نکاح کړه نو ګورې دا زما ښځه بیا پکې منځ کې ګوتې نه وې، نه هېڅ ګوتې پکې نه وه، ته پېشه او ښځه دې پېشه. چې څنګه را واده شوه ښځې ته یې ووایي وی داسې کار دی خفه کېږه ما، زه به تاله ډوډۍ را لېږم او که ستا د پلار د کور ډوډۍ تاله راځي هغې به ګوتې نه وړې، زه چې را لېږم هغه خورې، که سپور یو کار څنګه وي، او زه به څلوېښت ورځې پس تا سره بیا ملاقات کوم. څلوېښت ورځې به هغه غریب سان له څه مزدوري هر څه کول او دله به یې هغه ډوډۍ را لېږله ښځې له. څلوېښت ورځې پس کور ته راغی. وي ته خو به خفې خو نه زما یو مقصد و
ستا پلار نیک سړی دی ما ته پته ده خو بیا هم امیر دی بادشاه دی کیدی شي په رزق کې څه حراموالی وي نو ما مزدوري خواري وکړه ستا د پلار نه پټه او ما حلال رزق په تا څلوېښت ورځې وخوړه چې ستا په وجود کې ستا د پلار د کور کومه وینه چې هغه خوا چې دا پاکه وینه جوړه شي ولې نیت مې سره نیت مې دا دی چې که موږ له خدای بچی راکړه الله نه به غواړو نو زه په هغه بچي د پیغمبر علیه السلام دا حدیثو خدمت کول غواړم علم پې زده کوم نو چې ستا وینه هم پاکوي زما هم پاکوي او بچي هم الله پاک راکړي نو دا به ډېر خوند وکړي ډېره ښه ده خدای پاک وله بچی ورکړه هغه یې نوم کېښود عبدالله ابن مبارک خشته نوم یې وله کېښود اوس ګوره قدرت ته هغه سړی مړ شو هغه امیر تاجر بلا مال دته مبارک ته پاتې شو مور او پلار دا ماشوم لویی خدمت تاریخي خبره ده حقیقي داسې حقیقي خبره لکه د روسپیکر دی مخ ته چې ګورې د دروغو منګلت قصې نه ده تاریخي واقعات دي مضبوط تاریخي ورو لوېده مور او پلار ورسره خدمت کوي چې دنه نیک جوړ شي دنه خشته عالم جوړ شي د الله یو اراده یو د بنده بله دی په دې لکانه کې بل طرف ته ته پیسه ډېره وه دولت ډېرو نو بس پرنګ چباب پسې ګرځېده په شرابونو پسې سر شو او په لوپرو پسې سر شو مور هم ورته جاړه او پلار هم ورته یا بچې مونږ خو ستا دپاره ډېره خواري کړې مونږ خو د الله نه ته داسې نه وي غوښتې ته څه کې مور هم جړل او پلار هم جړل او دو پیسې اخیستې او په لوپرو پسې ګرځېده مور او پلار الله ته دعاګانې کولې د مور او پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي امام بخاري رحمت الله علیه چې کله پیدا شو په سترګو ړوند شو مور الله ته جړل یا الله ما خو دا بچی دی له نو غوښتې دی خو ما غوښتې چې دی ستا د خپل پیغمبر علم حاصل کړي الله دا خو ړوند شو دی به علم څنګه حاصلوي حضرت ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولیده هغه وله زیری ورکړه بیبي جاړه ما زوی دی خدای جوړ کړی دی چې دا خوب را پاسې ټیکه ده یو میزایل دی چې خوشې شو بس د مور او پلار له به نازاره په سونو مثالونو به درته وښیم چې چا د مور او پلار له ازار کړی دی نو ژوند یې خراب دی مور او پلارو ته دعا کوي چې الله زموږ دا بچی نه کړي د یو ځل یو باغ کې ملاست دی اوده دی دی خوب ویني خوب وی په یو باغ کې ملاست یم اوده یم او یو مرغۍ راله او د باغ په یو څانګه کېناسته او هغه مرغۍ لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي الله ورته هدایت نصیب کوي مرغۍ وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله معنی څه ده مسلمان له اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د ده په زړه کې د الله یره پیدا شي مسلمان اوسه پورې دا سوچ نه دی کړی دا وخت اوسه پورې نه دی راغلی چې زړه کې د الله یره پیدا شي چې دا خوب یې ولید راویښ شو خو دا مرغۍ خو ما ته هر څه واورم دا خو الله د مرغۍ د خولې نه دا اواز وویسته بس راغې توبه یې وویسته خو دا خراب سړی چې بیا توبه وباسي توبه هم بل شانتي پس چې مضبوطه توبه وسته زما د توبه الله بیا به داسې نه کوم پلار ته بابا بس زما د لوفرۍ نه توبه پیسې راکړه تجارت کوم څونه پیسې 50,000 راکړه 50,000 دراهم یې وله ورکړل ډېر شي او درهم ډېر لوی قیمت لري یې ورکړل بابا زه به موده بار یم تجارت به کوم بس دې کلي کې نور نه دا د لوپرۍ کلی دی بچې خدای را سره خو که مونږ خو دین له غوښتی وې تجارت له مې نه غوښتی علم لمه غوښتې د پیغمبر د احادیثو خدمت لمه غوښتې ما دې له نه غوښتې خو زه د لوپرۍ نه دام ښه د دې خوا خو شوې که نه 50,000 روپۍ واغېستې درهم لړ جي علم یې شروع کړ تجارت نه علم ګرځېده یو کلي ته ځه د سره د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی هغه نه داسې خو نو که دا اوس چې دا چاپخاني دی او کتابونه دي هر چا سره داسې نه وه اخو د حضور پاک نه صحابه او احادیث واورېدل د صحابو نه تابعین واورېدل یو کلي کې به یو سړی وغه سره به 10-12 احادیث یاد به ورته یا به لیکلي ورسره بل کلي کې بل کلي کې نه اخبارات دي نه رسالې شته او نه چاپخانې شته دی ګرځېده ورپسې 4,000 استادانو پسې وګرځېد 4,000 استادانو پسې ته خپل اندازه ولګوه چې دا 4,000 استادان خو په یو کلي کې نو په یو ضلع کې به نو په یو ملک کې به نو د خراسان د مروې علاقې او مروزي ورته وایي او دې سیب د هغې خراسان د علاقې نه را روان شو افغانستان او عراق او کوفه او شام او بصره او سعودي او مصر او یمن په دې نیمه دنیا وګرځېده هغه سره 15 حدیثه دي ګرځي هغه ته اخلي بل سره 15 حدیثه دي هغه نه لیکي ځان سره بل سره دي انخته دي لګیا دي بلا احادیث را جمع کړل دا 118 هجری ده ها 118 هجری د پیغمبر علیه السلام د هجرت یو سل 13 کاله تیر شوی
او دی وفات په 181 هجری کې دی زمانه راغی ډېره موده جاوید ډکې دي او د پاسه پې څادرونه پراته دي چې څنګه راغی پلار ته چا الوې پلار ورته د ډېرې خوشحالۍ نه بار استقبال له ورغی د شکل بر نه دی پلار خوشحاله چې خو زه بیا هم څه نه څه ګټه به یې کړي و خان یې راوست تجارت مې وکړه ګوره د نور خلک چې دي تجارت کوي صرف دنیا ګټي ما داسې تجارت وکړو چې انشاءالله زما ستا دنیا به م ښې آخرت به م ښي ناشنا تجارت مې وکړه زبردسته ګټه مې وکړه بچي خو راته وایه څه تجارت دې وکړه هغه بار نه ورته کتابونو بار نه صادر لرې کړه وایي دا تجارت مې وکړه دا سري دا د حضور پاک مبارک حدیث دي ما را جمع کړي دي 4,000 استادانو پسې بابا ګرځېدلې او ډېر لوی محنت مې وکړه پلار یې خوشحالۍ نه وجړل بچي دقه مېرمانو د مشه 10,000 اشرفۍ وله نورې ورکړې بچې ځکه نه که تجارت کې دې څه کمي وي باقي پوره کړه عبدالله بن مبارک نه الله څوک جوړ کړل د امام ابو حنیفه شاګرد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی او د امام شافعي استاد دی د امام احمد ابن حنبل غوندې سړي استاد دی لوی شخصیت ته الله جوړ دومره مال خدای ورکړه ګوره د دین برکت ته ګوره چې ته یو ملا به هم نه لري چې لوږې مړه دی چې په سچه د علم خدمت کوي ډوډۍ خدای هر چاله ورکوي جامه الله هر چاله ورکوي چې د علم وکم ډوډۍ به د کوم ځای نه وي هیرونو دا ډوډۍ د چا په لاس کې ده د الله نو چې یو سړي ځان الله ته وقف کړه ډوډۍ به نه ورکوي دوه ورونه دي دوه یو به حضور پاک سره کېناستې ده یو به تجارت کو دو صحابه دي چې کم څار دي مزدوري کوي یو ورځ راغی نبي علیه السلام ته کېناست وي صاحب یو شکایت مې راوړی وایه وی زه لګیا یم سهار نه مازدیګره ماښام پورې مزدوري کوم ډوډۍ راوړم او دا یو تا سره تیارې له راشي دلته ډوډۍ تا سره ناست دي ماښام راشي تیاره ډوډۍ له نو ته مهرباني وکړه درته ووایه چې ما سره لږه غوندې مزدوري کوي حضور پاک ورته وفرمایل دا تاله چې خدای کومه ډوډۍ درکړي دا د د برکته درکوي چې دې یې خوري که دله دې نه ورکول او تا وله ګټه نه ورکول ته به هم نار وې دله به خدای ورکول او ته به نار وې دا دنیا خدای د کافر نه پیدا کړې د کافرانو مثال د مارانو لړمانانو مګو ده د شرمخانو ده نو کور خلک مګو له مارانو لړمانانو شرمخانو له نه جوړوي په ځان له جوړوي خو دا مګې شرمخان ورسره پکې هسې اوسېږي دا مګې او لړمانان ورسره پکې هسې اوسېږي د دره برکت نه یې خوري دې چې کوم ټوټې وغورځوي هغه هغوی راټولوي نو خدای دا دنیا مسلمان له پیدا کړي کافر له نه دا ستا د مخه خوري که چرته د خدای نوم د دنیا نه ختم شو لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله دا الله نوم ختم شو بیا به خدای په هغه سات قیامت راولي نو کافر ستا د مخه خوري تا له به خدای رزق نه درکوي په الله بروسه وساته ډوډۍ به خدای درکوي دا فکر مه کوه هغه عبدالله ابن مبارک نه الله کومه هستي جوړه کړه ډوډۍ وله خدای څومره ورکړه الله اکبر تاریخ لیکي تاریخ چې په لاره به ته حج له به ته اعلان به وکړه چې څوک حج له ځي نو اوس هم خلک عالمان چې څوک حج له ځي ورسره خلک ملګرتیا کوي نو یو لویه ډله به د خلکو جوړه شوه ده به د پیسې واخېستې تیلی کې به یې کېښودې پیسې به ماله راکوئ بس ستاسو ټول اخراجات به زما په ذمه وي وروسته به حساب کتاب کوو هر چا نه پیسې واخېستې په تیلی کې به یې کېښود هغه نوم به یې پې ولیکه د هر چا نه به یې سنبال کړې روان به شو د ټولو خلکو خرچ اخراجات او هلته سامان اخېستل چې ضروري کمو به یې وله واخېستل چې واپس به راغې خلکو ته به یې خپلې پیسې او تیلی واپس کړه حج هر څه به یې پې خپله وکړل نوکران ورته ویل صاحب بیا د خلکو نه هلې څه دپاره چې بیا وله واپس ورکړې وایي که داسې نه کوم نو بیا خو به ډېر خلک رامنډې وایي څوک به حج له نه ځي د سیل په نیت به هم راځي او بیا به د ضرورت نه زیات سامانونه ځان له اخلي اوس خو یې تمه ده چې دا جوړ زما د هغې نه به کټینګ کوي لږه ګزاره به کوي یو ځل حج له روانو په لاره باندې ځي یو ځای کې دمه وکړه یو ماشومه جینۍ وه یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه دې ورته وایي بچې دلته راشه وي په دې مړه مرغۍ څه کې وی زما پلار مړ دی یتیم یم او چې زما څومره مال و تربورانو رانه قبضه کړی دی زه خوراک درک مې نه لګي دا مرغۍ وړم هغه مور به مې ترې سرمن وباسي که مرداده و کار سري خو لوږې مرو نو بیا خوټ کوي کسب خوند یې راله راک خپل خزانچي ته وي سکرټري ته وي دی خوا راشه وی تاسو څونه پیسې وي دومره دي وی زما د کلي پورې واپس څومره پیسې لګي وی 100 روپۍ وی 100 روپۍ دې ځان لکه باقي راکړه باقي ورکړه جینۍ ورکړه زه بچې کور ته ځه هستا شو واپس راغی سخت کال به حج ونه کړو ځه دا پیسې به د ماشومې شي کور ته واپس راغی چې وده شو څه زمانه تېره شوه چا ورته وی حج لا نړۍ وی نه بس سخت کال پکې چوټې وشوه سخت کال نه ځم خوب یې ولید په خوب کې ورته څوک وایي وی فکر مه کوه وی ستا حج خو څه کې چې دا نن څومره مخلوق د الله په عرفات کې جمع شو ستا د دقې اخلاص د وجې خدای د هغې ټولو حج قبول کړ
داسې سړی د خدای پاک جوړ کړ. یو ځل روانو رقې ته دا یو ښار دی لوی، دنیا خلق استقبال لوته دی، هغه زمانه د علم زمانه وه، دنیا خلق استقبال لوته دی. د هارون رشید یو وین زبره ناسته په محل کې تپوس وکړي دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی، دا خلق په جلوس کې روان دی. وی هذا هو الملک، بادشاه دی ته وی، لا ملک هارون الرشید خو بادشاه نه دی، هغه لو خلق پولیس په زور راو باسي، فوج ولا خلق په زور راو باسي، او دته وګوره د زړه نه په دې نور او په دې خلق وته په دې میدانونو کې ولاړ دی. اصلي بادشاه دا دی چې د خلکو په زړه حکومت کوي، د خلکو د زړه ورسره مینه محبت دی. هوښیار مور او پلار د بچي نه دقه جوړوي، بچي نه سنگ پارس جوړ کا، د بچي نه ښکلی سړی جوړ کا، عالم ته جوړ کا، صالح ته جوړ کا، حافظ ته جوړ کا، قاری ته جوړ کا، منځګزار ته جوړ کا. ټیک ته دنیا هم پې زده کا، دین هم زده کا. د څلور دي، دوه دنیا دوه دین ته. یاره په څلورمه به در سره فیصله وکړم، درې د دنیا دپاره یو د دین دپاره. دین خو د ملا یوازې د کابل او د افغانستان او د باجوړ او د بلوچستان د ملا سره تعلق نه دی، دا خو زما ستا شریک خدای دی، زما ستا شریک قرآن دی، زما ستا شریک پیغمبر دی. څنګه په ما لازمه ده چې زه د دغه طرف ته توجه ورکړم. دا څه قصب نه دی، خلکو نن د دین نه قصب جوړ کړی دی. د ترکان د پیشه بچی پیشه او ترکان یې پیشه، لوار د دې پیشه او بچی لواران پیشه. زمونږ دې سره کار نشته. نه دین قصب نه دی، دین د پیغمبر او د خدای د تابعدارۍ نوم دی، او خدای او پیغمبر د ټولو شریک دی. دین د قرآن او حدیث نوم دی، هغه د ټولو شریک دی. دا یو خاندان پورې مه خاص کوئ، په خپله کوشش وکړئ، محنت وکړئ، په خپلو بچو ډوډۍ بدل رب العالمین درکوي. قسم دې که نارم پرېږدي، الله بدل رزق درکوي او پروردګار بدل ډوډۍ درکوي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي ای د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم د اور نه بچ کې او خپل اهل و عیال او بچیم د اور نه بچ کې. او حدیث پاک کې راځي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7، وی چې بچیم د 7 کال وي د منځ ورته ترغیب ورکوي، بچی راځه منځ وکړه منځ وکړه. وضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې 10 ته ورسېږي او بیا مونځ نه کوي نو ویې ډبوه. نن سبا خو د دین ډېرې لارې دي. مدرسې ته راوله، داخل کا، مدرسې ته نه شي کېنولی چې د صالحینو نیکانو سره کېنوه. دعوت و تبلیغ کې ولېږه، دعوت و تبلیغ کې ولېږه، خشته نیک بشي، خشته ماحول دی، ښکلې معاشره ده، هغې کې به وخت تېر کړي، ګیره به هم پرېږدي، غلط ماحول نه هم بشي. دا نه چې دا ته لارې نشته، لارې دا ته ډېرې زیاتې دي. د علم لار درته ده، د نیکانو صالحینو صحبت درته دی، د دعوت و تبلیغ لار درته شته، نورې د نیکۍ ډېرې لارې درته شته. نو دا به نه وي چې ګنې ما ته لارې نشته، ښکلې د نیکۍ لارې درته شته. او ستا بچې ډېر ښکلې طریقې سره د نه صالح جوړېدی شي، د ده نه د پیغمبر او د الله د طریقو پابند جوړېدی شي. خو که تا لږه خواري د خپل بچي سره وکړه، نو بچ کې خپل ځانونه او خپل اولاد، خپل ښځې د اور نه بچ کې. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، وی تاسو کې هر یو شپونکی دی او د ستا د رعیت تپوس په ده نه کېږي. او کم اور نه بچ کې وقودها الناس والحجاره، چې د هغې اور خشاک څه شی دی؟ اور دی او کاڼي دی، انسانان او کاڼي دي، الناس انسانان او کاڼي دي. علیها ملائکة غلاظ شداد، داسې فرشتې مقرر دي چې هغه ډېرې سختې دي، په چاړه نه نرمېږي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، د خدای ذره بر نافرماني نه کوي، چې الله ورته څه حکم کوي د هغې تابعداري کوي. نو په پلار د بچي دقه حق دی. بیا بل حق د واده دی چې واده به وله کوي، او ښځه کې به وله واده کوي، دینداره ځای به وله ګوري. دا هم په مور او په پلار باندې حق دی. صالح ته جوړ کا دنیا او د دین لارې ورته ښې او ښایه مزېدارې. د ګمراهۍ سامان وله مه راوړه. زمونږ د پلار نن د بچو دا حق اخیستی دی چې ښه خشته ټي وي وله راوړه، وي سي آر وله راوړه، ډش ورته ولګوه، کیبل ورته ولګوه، د ګمراهۍ سامان وله راوړه. موږ نن دا سوچ اخیستی دی. په دې باندې په بچو مه خفه کېږئ، دا کارونه پرېږدئ، بچي نیکان صالحان کې. دا اوس معاشره سناسه ټیک ته ولې دا اوس نوې دې کول سره پلارانو مشرانو هغه سادهګانو پلارانو خواری کړي دي. خو دا اوس چې کوم کول نوې را روان دی او دا نوې دنیا سره اوړي راوړي چې دا د رالوي شي، نو پته به راته بیا ولګي چې دا بچي به را سره څه لوبې کوي. ورو معاشره کې فرق را روان کېږي. نو بچو په پلار هم حق شته او د پلار په بچو هم حق شته. دواړو طرفونه خبره ده، یو طرف نه خبره نه ده. دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي. الله زمونږ بچي نیکان کې صالحان کې، الله د بدعملو نه او د لوفرو د ژوند نه وساتي. دعا کوي دا
د دماکو کې چې دا کوم مسلمانان شهیدان شوي دي الله ته د بدر د شهداو سره روحونه ملګري کړي. پروردګار زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي او الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. زمونږ د نیکا د مشرانو زړونه خدای مکې او مدینې ته مخامخ کړي. خټ کې یو ماشوم مړ دی، دعا ورته وکړه چې الله تعالی هغې مغفرت نصیب کړي. او پرون هم دغه هارون قاري صاحب روندار وفات شوي وو چې څوک مردګان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې په خپله کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. گرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 447 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د اولاد حقوق اوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن شریف کی راوالی او خکولی که نو ام پی اللہ ثواب در کئی رحمت شو کنشو چی دی سینے پوری دی اونی ونو بیان پی اللہ رحمت در کئی ثواب دی کیگی رحمت شو کنشو او چی اسی و تا گور بیادم ثواب کیگی رحمت شو کنشو او کرومال او کسوڑا دی ولا جوڑکلا الماری دی ولا جوڑکلا نو بیادم ثواب او اجر کیگی وائی اس رحمت شو کنشو او چی قرآن شریف تے یاد کا حافظ د قرآن شریف جوړ شوی د دین الوی رحمت بل کم دی ځکه حفظ پاسانه نه کیږي. دا انسان چې قرآن شریف یادای نو دې سو کرته یو آیت تلاوت کوي. دا د پاره رحمت شو، د مور او پلار د پاره رحمت شو، د خاندان د پاره رحمت شو، برکت شو. او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي نو یو رکوع 15 کرته او 40 کرته لولي نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف په 50 کرته خلاص کړي. په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو او قاریان دروازې هغه تلاوت کې چې راته د شپې یادي د شپې بیا لولي دروازې دور کوي د شپې لولي. څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شو که نه شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځول شي دا سرمن بسوځي نه. زمونږ دا طالبان په موږ سوال کوي وی موږ خو کله قرآن شریف په تعویذ کې بند کو په سرمن کې بند کو خو اور سوځي. رونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده. اهاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی او د نار نه د جهنم اور مراد ده. نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بند شي او د حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غرزه نو دی به نه سوځېږي. وای برکت شو که نه شو. او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف او ویلوست او عمل یې پې وکړ عمل وسره دی د مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کې من قرأ القرآن چې قرآن یې اولست وعمل بما فیه چې قرآن کې کم آیتونه دي په هغې عمل هم وکړي البس والداه تاجا یوم القیامه. مور او پلار ته به یو قیامت پر الله یو تاج په سر کې او دا هغه تاج کې به ملغلرې لګېدلي غمی دا هغه یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتی. د مور او پلار برکت شو. نو وی تاسو اندازه ولګوئ چې د مور او پلار یې دونه عزت او اکرام کېږي چې دا چا قرآن شریف یاد کړی چې د بسونه عزت یې د خدای په نس. یو بادشاہ تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر د په زور دا پلار نه بادشاهي اخیستې و غالبا شاه جهان پلار او دا مغلیه دور دا بادشاهان بعض ډېر ظالمان تیر شوي دي. په زور یې د پلار نه بادشاهي واخیسته او پلار یې په نظربند کې جیل کې واچو. د ویره دا پلار په څه طریقه خوشحالول پکار دی اوس ځکه ما وله بېعزتي وکړه بادشاهي مې هم ترې واخیسته چې اوس یې خوشحاله کړم. نو د ده زوی هغه ته وی بچی قرآن شریف یاد کا قرآن شریف یاد کا وی ورشه بابا د جیل کې دی نکره او هغه ته وایي چې ما قرآن شریف یاد کا او که خیر به قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تا ته بم دعاګانې کوم. چې د اورنګزیب دا زوی لاړ د اورنګزیب بادشاه پلار لا جیل ته نیکه بابا قرآن شریف می یاد کا او تلاوت بکوم او تا ته به دعاګانې کوم. اړې روخیار او شاه جهان هغه ورته وی ښه وی چې تا یاد کنو ما ته څه پیدا ده پیدا خو ستا پلار ته ده
اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زوی یاد که خدا قیامت پر ورځ به تاج ما ته پسریږي، زما پلار ته خو به نه پسریږي، ورېږه زه یې یادومه. نو د پلار د رضا کولو د پاره قرآن شریف یاد کړ. نو چې کله یاد کړ نو زوی ته یې ویل دا ورشه اوسه بابا ته دې ووایه چې ستا زوی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ. چې دې ورغې نیکه بابا مبارک دې شه. ولې نو بچې ستا زوی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ. اوس به ما ته تاج پسریږي، اوس زما فایده شوه. زه زما زوی ته ووایه اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دې کړي، امې د ټول د دې په برکت معاف کړل. دلته که دې رانه بادشاهي واغېسته خو چې قرآن دې یاد کړه دې بادشاهۍ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ما ته بادشاهي میلاویږي. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی او د برکت به ولې نه؟ قرآن شریف د خدای خبرې دي، د الله خبرې دي. نو د الله د ذات څونه برکت دی د هغې انتها نشته. نو د الله د خبرو به مغسې برکت وي که نه؟ د الله د ذات څومره لویي ده، د الله د خبرو مغسې لویي ده که نه؟ د الله ذات څومره لوی دی، د الله خبرې مغسې لوی دي که نه؟ څومره چې یو سړی لوی وي د خبرو یې هغومره قدر. نو د الله د لویۍ او د قدر څه اندازه نشته. دارنګې قرآن شریف د الله خبرې دي، د هغې هم څه اندازه نشته. نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره ده. خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ، حافظان یې جوړ کړئ، عالمان یې جوړ کړئ. قسم مې دې په خدای وي، قسم مې راته وخوړ، هغه بچې چې هغه دینداری نیک عملی قرآن لولي منځ کوي تلاوت کوي د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي. بچې خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي. ته مړ شې او په قبر کې پروت او ستا دا بچې تلاوت کوي او تا ته فایده در رسي. ستا دا بچې منځ کوي 2 رکعات او ثواب درته بخي. ستا دا بچې صدقه کوي او تا ته ثواب بخي. په هغه بچي به څه کوې چې پیسه به ډېره ګټي دي او سړی دی نوم یې درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري وپېژني. هسې بده خبره. یو ځل یې خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړو، غټ تعلیم مې پې وکړو او چې څه جایداد او ځمکه وه مې پې خرڅ کړل. دلته ډاکټر شو. بیا یې بابا ځم امریکې ته، هلته ډګري علم او ښه مضبوط ډاکټر بشم. امریکې ته مې ولېږه. امریکا کې لګیا او سبق یې وی چې څه جایداد او وړي مړي وه ټوله مې خرڅه کړه د هغه زوی دپاره. یو کور راته پاته شو، یو کور کې اوسېدم. زه خیر دی که بچي بله مې هر څه خرڅ کړل دی به ډاکټر شي، بیا به راځي غټ غټ فیسونه بالي، بیا به جایداد والو، ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو. وی څه موده به یې خرچه را لېږله، خرچه یې بنده کړه. ما به ورسره رابطه کوله، بیا یې رابطه هم بنده کړه، ټلیفون سسټم یې م راته بند کړ. زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کم کوم ځای به اوسېږم؟ د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه بیم، او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي، نوکري نشته، جایداد خو ټول د زوی د تعلیم دپاره مې خرڅ کړ. وی ډېره موده پس په ټیلیفون میلاو شو. ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل، اوس زه څه وکړم، څه وخورم، سوال وکړم، پیسې نه رالیږې، راځې نه، ما نه بوځي، زه څه وکړم؟ وی ما ته وی چې بابا نن نه پس را سره ټیلیفون باندې خبرې ونه کې، ما دلته ځان له ښځم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشته چې تا سره په ټیلیفون خبرې وکړم. ټیلیفون یې راته بند کړ. په سرو سترګو جاړي. په داسې زوی به څوک یې؟ تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړو او ډېرې پیسې دې م پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي، تا له یې نه درکوي، هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تا له به څه درکړي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کالونه وړېدلي یو 10 کاله ژوند برې پاتې. ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت یې او ستا په کار راشي. هغه بچې چې هغه الله ته نږدې شي او په زړه کې د الله یره راشي، هغه د مور او پلار قدر کوي. داسې ده که نه ده؟ او کم بچې چې صرف پیسه وپېژني، پیسه پیسه پیسه، دولت دولت دولت، مور څه پېژني او پلار څه پېژني؟ او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي، قسم دې که دې بیا یاد هم کړي. پلار څه پېژني، مور څه پېژني؟ که ځان له دې څه کړي ښه پخه، خو دغه زوی نه تمه مه کوه. هغه زوی نه تمه وکړه چې قرآن شریف یې یاد کړه، هغه بچی نه تمه وکړه د ثواب چې قرآن شریف یې یاد کړه، حافظ جوړ شو، عالم جوړ شو. دی چې لاس اوچتوي دی به مور یادوي.
دی به پلار یادی، دی به تره یادی، دی به رور یادی، دی به خاندان یا نیکه به دی یادی. او چې چا ورسره په قرآن شریف یادولو کې محنت کړی دی، چې دی تلاوت کوي که دی دعا کوي او که نه کوي